السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. افغانستان هرات ولایت زندهجان ولسوالي سربیلن کلي ته راغلي یو. د څه دپاره په هرات ولایت د زلزله ځپلي شریف ولس سره په هالند هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرسته کړې. ټوټل مرسته چې دوی د پښتون غورځنګ غړو کړې ده ټوټل 3,40,000 1500 افغانۍ کیږي چې دا به هرې کورنۍ ته مونږ 10,000 افغانۍ سپارو چې ټوټل کورنۍ 24 کورنۍ راځي. انشاءالله دا له مونږ سره تعقیب کوي. بیا هم مننه کوم له پښتون غورځنګ ژغورنې له غړو څخه چې دوی په سختو حالاتو کې هر وخت د افغانانو ملاتړ کړی دی. د سختو ورځو لپاره په خارج هیوادونو کې دوی خپلې پیسې راغونډې کړي دي او افغانانو ته یې سپاري. انشاءالله دغه خپرونه له موږ سره تعقیب کوئ. هرې کورنۍ ته به علیحده علیحده ورځو او ستاسو دغه بهترین حق چې تاسو زحمت ایستلی دی د دغه خوارو ناچارو افغانانو لپاره م رالیږلی هرې یوې کورنۍ ته به یې علیحده علیحده سپارو. له موږ سره پاتې شئ. ملګرو لومړی کورنۍ ته راغلي یو ستاسو حق ورته سپارو. دغه د هالند په هیواد کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ کومک دی چې ستاسو لپاره رالیږل شوی دی. تاسو شهید ورکړی دی دلته. د کومه ولسوالي ده؟ د زندهجان ولسوالي د سربیلن کلی. سربیلن کلی دی. پیسې وشماره ته. لس زره افغانۍ تاسو ته ورسېدي. څه ویل غواړئ دغو مسافرو ته چې په خارج هیواد کې شپه ورځ یوه کړې ده او ستاسو لپاره یې کومک راغونډ کړی دی او تاسو یې په دې سخته ورځ کې نه یې پرېښي؟ موږ د دې مسافرو څخه مننه کوو. خدای دې وکړي چې د دوی خیرات هم قبول کړي انشاءالله. انشاءالله چې موږ سره کومک کړی مرسته کړې ده. موږ دا د زړه خلک یو او د دوی څخه ډېره مننه کوو. ژوند دې وي خدای دې دوی د همیشه ژوندۍ بریا ولري. قربان سلامات اوسئ. خدای دې نور دغه سختې ورځې در باندې کمې کړي. ژوندی اوسئ. ډېره مننه. قدرمن لیدونکو دا هم دوهمه کورنۍ ده چې مونږ راغلو. دغه هم شهید ورکړی دی. انشاءالله ستاسو حق به دغه ته هم سپارو. ورور ښې صحت ښه دی؟ ښه جوړي؟ شکر الحمدلله. تا شهید ورکړی دی؟ شهید ورکړی دی. دغه پیسې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو له هالند هیواد نه ستاسو لپاره رالیږلي دي چې تاسو شهید ورکړی دی. ته یې وشماره. لس زره افغانۍ تاسو ته ورسېدې. څه ویل غواړئ دغو وروڼو ته چې تاسو دپاره یې کومک کړی دی او تاسو یې په دې سخته ورځ کې نه یې هېر کړي؟ د دې تشکر زموږ دغه لرو خیر دې وسي. نور مسلمانانو کومک ډېر کړی دی. خیرونه دې ډېر وسي. بس دغه موږ ته یو غار دی. پیسې هم خو د کومک نه څه قربان ژوندی اوسئ. بس الله دې ستاسو شهیدانو ته جنت فردوس او زخمیانو ته عاجله شفا درکړي. قربان ژوندی اوسئ. انشاءالله درنو ملګرو ستاسو حق دغه دی ما سره پاتې دی. ټولو کورنیو ته به څو هغه چا چې اصیب یې لیدلی دی توان ورته رسېدلی دی شهیدان یې ورکړي زخمیان لري د هغو دپاره به اول کوشش کوو چې شهیدانو کورنیو ته ستاسو حق ورسوو. درنو ملګرو تاسو مخامخ ګورئ چې دلته ټول کورونه ویران شوي دي ړنګ شوي دي زخمیان لري شهیدان لري. نو انشاءالله ستاسو دغه مرسته داسې مستحقو خلکو ته ورسېده چې تاسو خپل عملا ګورئ چې دا په کم حالات باندې دي. کله چې یو مسلمان ورور زموږ او ستاسو په دې حالت باندې وي او موږ او تاسو یې لاسنیوی وکړو راجیږي کړو د هغې زړه وګټو نو انشاءالله چې دا اجرونه لري عظیم اجرونه لري. انشاءالله ستاسو کومک دغسې بهترینو خلکو ته رسیږي. موږ دا نه کوو چې ستړي به شو یا به زحمت ونه باسو. موږ هغه کلي ته راغلي یو چې په دې زلزله ځپلو کې تر ټولو یو لرې ځای کې پروت کلی دی چې هیڅ لوحه نه لري بله لارې نشته. ډېر په مشکله دلته خلک راځي. مونږ دغسې کلي ته ځان را رسولی دی. ورور ښې صحت ښه دی؟ ښه جوړې؟ شکر. شهید دې ورکړی دی که نه؟ لور دې شهیده شوې ده. الله دې رحم پرې وکړي. دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ مرسته ده چې په هالند هیواد کې دوی راجمع کړې ده او ستاسو لپاره یې رالیږلې ده. ویې ګوره ویې شماره. ټول جدا دي زما خواږه ملګري رانه تللي. 10,000 افغانۍ صحیح شوې. څه ویل غواړئ پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو ته چې ستاسو لپاره یې دغه مرسته راغونډه کړې ده؟ مرسته دغه ده چې ډېر
سلام ورته رسوم بعد سلام چې ډېر مننه ورسې غواړم کور یې ودان قربان ستاسو حق دی ستاسو حق دی انشاءالله هر وخت هم افغانان په څنګ کې ودرېږي هېڅ مه خفه کېږه هېڅ مه خفه کېږه موږ داسې غیرتي بااحساسه وروڼه په هر ځای کې لرو چې انشاءالله افغانان به په سخته ورځ کې نه پرېږدي قربان ژوندی اوسئ ډېره مننه ډېره مننه ملګرو بلې کورنۍ ته ځو انشاءالله ستاسو کومکونه لا پاتې دي دا به نورو کورنیو ته هم سپارو ملګرو دغلته یوه سپین سرې مور ده چې دی هم شهید ورکړی دی انشاءالله ستاسو حق به یوې ادې ته یوې مور ته سپارل کېږي هغې مور ته چې په زړه باندې ټپ لیدلی دی زړه یې زخمي دی شهید یې له لاسه ورکړی دی نو انشاءالله ستاسو کومک ورته سپارم ادې څنګه یې ادې ښه یې شکر الحمدلله څوک دی شهید شوی دی لمسی دی شهید شوی دی زمونږ ملګري دي په هالند هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لري هغې ستاسو لپاره مرسته رالیږلې ده دغه د ځای تا ته راوباسمه انشاءالله خدای دې وکړي چې دعاګانې ورته وکړي او ستا هغه ضرورتونه چې کوم دي هغه پې پوره کړي ته یې وشماره دی ښه زه یې درته شمارم دی یو او دا یې هم 10,000 افغانۍ مورې دا 10,000 افغانۍ زمونږ ملګرو دته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو دته رالیږلي خدای وکړه ستاسو ضرورتونه پېره پشي څه ویل غواړې هغو ملګرو ته چې ستاسو لپاره یې کومک کړی دی قربان ژوندی اوسئ الله دې ستاسو درد کم کړي مورې ډېر عمر ولري سلامت اوسئ ملګرو یوې بلې کورنۍ ته څو دغه مور ډېره په زړه باندې زخمي وه ډېره مې ونه غږوله د دې په خاطر باندې چې تاسو هم دردمند نه شئ له موږ سره پاتې شئ مورې ستړې مه شئ څو شهیدان ورکړي دي اوه ښایي زوی له لاسه ورکړی دی درنودونکو دا هغه په زړه غمجنه مور ده چې زوی یعنې د زړه ټوټه یې له لاسه ورکړې ده مور یې په هالند هیواد کې زمونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري دي هغې ستاسو لپاره کومک رالیږلی دی د هرات زلزله ځپلو ته چې په هغې کې هم تاسو شامل یاستئ ژوندی اوسئ زه دغه پیسې درته شمارم ملګرو زمونږ د بعضې خویندې په حساب باندې سمې نه پوهېږي د دې له خاطره 2,000 9 او دا یې هم 10 سلګونان شول چې دا ټوټل 10,000 افغانۍ کېږي مورې دغه 10,000 افغانۍ د ملګرو درته رالیږلي دي دا د سره واخله ستا چې کوم ضرورتونه دي هغه پې پوره کړه ډېره مننه نو هغه ملګرو ته چې تا سره کومک کړی دی څه ویل غواړې خدا د کابل کې بران پیدانو کې ته دنیا زحمت وکړ الله امین 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 ژوندی اوسئ ډېر زحمت نه درکوو مورې ډېره مننه خوشحاله اوسئ درنودونکو دغه مور ډېره په زړه باندې غمجنه ده قسم ژاړي هغه خپل زوی چې دوی له لاسه ورکړی دی حتما زور غواړي نو خوښ اوسېږئ انشاءالله ستاسو روح به هم اوس ارامه وي کله چې همدا اوس تاسو زما خبرې اورئ چې ستاسو کومک یوې ژړغونې مور ته رسیږي حتما زړه به یې دعا کوي دا ډېر غټ اجر دی بلې کورنۍ ته ځو ملګرو له موږ سره پاتې شو ملګرو دغه یو بلې کورنۍ ته راغلو دلته هم یوه مور ده دې هم شهید ورکړی دی ستاسو حق میندو ته سپارو راځئ له موږ سره مورې ستړې مه شئ مورې تا شهید له لاسه ورکړی دی ښه په هالند هیواد کې زمونږ ملګري دي د پښتون ژغورنې په نوم باندې یو غورځنګ لري هغې د هرات ولایت د زلزله ځپلو دپاره کومک راغونډ کړی دی د شهیدانو لپاره چې هغه مونږ ستاسو لپاره راوړی دی زه یې درته وشمارمه نه او دا یې 10 دا یې شي 10,000 افغانۍ ټوټل 10,000 افغانۍ دي نو ستاسو د کور چې کوم ضرورتونه وي هغې ته ضرورتونه پې پوره کوئ او دعا ورته وکئ زمونږ دغه ملګرو ته چې په یو حالت کې خپل افغانان ورونه تنها نه دي پرېښي او په هر سخت حالت کې له دوی سره دي تاسو لپاره یې کومک راغونډ کړی دی مننه ژوندی اوسئ ملګرو مور ده زړه یې خوږېږي زړه یې درد کوي کله چې موږ ستاسو پیسې ورکوو دوی ته بیا هم همغه ورځې رایادوي خو انشاءالله دوی خوښېږي ستاسو کومکونه په زړه زخمي مورجانو ته رسیږي انشاءالله ډېر عظیم اجر کې له تاسو شریک شوي یاستئ بلې کورنۍ ته ځو له موږ سره پاتې شئ دغه یو بلې کورنۍ ته راغلو دغه مور هم شهید لري ستاسو پیسې به انشاءالله دغه ته هم سپارو موږ کوشش کوو تر څو هغو کورنیو ته رسیدګي وکړو کومو کورنیو چې شهیدان له لاسه ورکړي دي او په ډېر بد حالت کې قرار لري مورې زمونږ ملګري دي پښتون ژغورنې په نوم باندې په هالند کې یو غورځنګ لري هغې ستاسو لپاره کومک راغونډ کړی دی زه به یې درته وشمارم 10,000
2 او دا یې هم لاس. دا ټوټل 10,000 افغانۍ دي مورې. ستاسو د ژوند چې کوم مشکلات دي کومو ته چې پې رسیدګي کیږي هغې ته پې رسیدګي وکړئ. ملګرو دغه د ستاسو کومک دغه ته هم ورسېدو. که څه هم زمونږ خویندې دي مرجانې دي موږ نه غواړو چې دوی ته زیات زحمت ورکو ویغږوو. کوشش کوو دغه نورې پیسې چې ستاسو کومې له موږ سره پاتې دي نورو عاجلو کورنیو ته هغه کورنیو ته چې ډېر ضرورت لري هغې ته هم رسیدګي وکړو ستاسو حق ورته وسپارو. راځئ له موږ سره یو بلې کورنۍ ته راغلو. دا هم یوه مور ده دغې هم شهید ورکړی دی نو ستاسو حق انشاءالله دغې ته هم سپارو. مورې تاسو شهید ورکړی دی؟ ښه په هالنډ کې د پښتون ژغورنې په نوم باندې یو غورځنګ دی زموږ ملګري دي د افغانستان د هغو بېوزلو سره چې دوی په دې تېره زلزله کې شهیدانې ورکړي دي دوی دپاره یې کومکونه راغونډ کړي دي. زه به یې تاسو ته وشمارم. 1 2 9 10 دی شي 10,000 افغانۍ. دا 10,000 افغانۍ دوی تاسو دپاره رالیږلي دي. که څه هم دوی ډېرې رالیږلي وي موږ په کورنیو باندې تقسیم کړئ چې 10,000 افغانۍ باید دوی ته ورسیږي. د ژوند کوم ضرورتونه چې وي هغوی ته پرې رسیدګي وکړئ. ژوندی اوسئ. ډېره مننه ملګرو. دغه وي ستاسو کومک دغې مور ته مو رسېدو. انشاءالله نور هم راسره دي نورو کورنیو ته به ځو ستاسو حق به ورته سپارو. بلې کورنۍ ته هم راغلو. دا هم یوه مور ده دې هم شهید له لاسه ورکړی دی نو انشاءالله ستاسو حق به ورته سپارو. مورې ستړې مه شئ. سلامت اوسئ. مورې تا شهید ورکړی دی؟ ښه الله دې وبخي. الله دې تاسو ته صبر جمیل درکړي. الله دې نور افغانان له دغو بدو ورځو نه په امان کې وساتي. مورې زمونږ افغانان ورونه دي په هالنډ هیواد کې ژوند کوي. د پښتون ژغورنې په نوم باندې یو غورځنګ لري. هغوی ستاسو لپاره کومک راغونډ کړی دی نو انشاءالله زه یې درته سپارم. 1 2 دا یې لاس. دا یې شم 10,000 افغانۍ. دا 10,000 افغانۍ دي دوی تاسو لپاره راغونډې کړي دي. یارې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ دي. خدای وکړه ستاسو هغه ضرورتونه چې په اوس وخت کې لرئ هغې ته پې حل و فصل ورکئ نو دوی ته دعا وکئ تر څو هغه دوی چې د کوم هدف دپاره د کوم مقصد لپاره کومکونه را جلب کړي دي هغې مرادونو ته ورسیږي. قربان ژوندی اوسئ. ملګرو دغه د مور دعاوې دي جاري دي ستاسو لپاره. که په خوله نه کوي زړه هم دعا کوي. بعضې مورګانې دي چې هغه نشي غږېدلی نو خدای دې وکړي چې ستاسو هر مراد وي ستاسو هر مقصد وي هغې ته تاسو مو رسیږئ. بلې کورنۍ ته ځو ستاسو دغه پاتې حق هم هغوی ته سپارو. دغه د بلې کورنۍ ته راغلو. دا هم شهید لري. دغو ته هم ستاسو حق سپارو. ته شهید لرې ورو؟ څه دې کېدو شهید دی؟ د ورور 2 نوڼه یعنې 2 ورېرې دې شهیدانې شوي دي. الله دې مغفرت پې وکړي. زه دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو بعضې کومکونه کړي دي ستاسو لپاره زمونږ په واسطه باندې غواړي تر تاسو یې در ورسوي. زه یې درته وشمارم. 1 9 دا یې 10 نو دغه افغانۍ دي ستاسو لپاره یې رالیږلي دي. د ژوند هغه ضرورتونه چې په اوس وخت کې لرئ هغه پې پوره کړئ. څه ویل غواړئ هغه ورونو ته چې ستاسو لپاره یې دغه کومکونه راجذب کړي وو؟ ډېرې مننه. د دوی خوښ یم. د کومکونه ټول مسلمانان زموږ په دغه هم شریک سوي دي. قربان ولې به نه شریکېږي؟ یو ورونه یو یو مسلمانان یو. په هر حالت کې به انشاءالله زمونږ به احساس افغانان ورونه لکه څنګه چې په نورو برخو کې لاس یو په یو کړی دی او خپل افغانانو ته یې غېږه ورکړې ده یوازې نه دي پرېښي. انشاءالله هر وخت به درسره وو. خدای دې نورې دغه ورځې نه راولي خو انشاءالله چې زمونږ به احساس افغانان ورونه شته دي. ملګرو دغه وه ستاسو کومکونه چې مونږ تقسیم کړل په دې کورنیو باندې چا چې شهیدان ورکړي وو. که څه تاسو له دوی سره په دې سخته ورځ کې لاسنیوی وکړو خو مونږ او تاسو ټول یوه ورځ سخته ورځ لرو چې هغه ورځ د محشر ده یعنې د قیامت ورځ. انشاءالله ستاسو دغه کومکونه هغه نورې همدردۍ چې تاسو د خپلو هیوادوالو سره په سختو ورځو کې کوئ په ورځ د محشر به الله پاک ستاسو نګهدار وي او ستاسو لاسنیوی به کوي. دا ورځې خالي نه تیریږي. دغه کوم کومکونه چې تاسو له خپلو بېوزلو هیوادوالو سره په سختو ورځو کې کوئ الله پاک یې مونږ او تاسو سره
حتما په سخته ورځ کې کوي. دا نه هېرېدونکي دي چې دوی به هېروي. نو بیا هم له تاسو ټولو مننه چې هر وخت هم د خپلو هیوادوالو لاسنیوی کړی دی، د دوی ملاتړ هم کړی دی، په سخته ورځ کې هم نه دي پرېښي. بیا هم له تاسو هیله کوو چې خپل افغانان بېوزله هیوادوال په سخته ورځ کې مه پرېږدئ. بیا هم له پښتون ژغورنې غورځنګ غړو نه ډېره سخته زیاته مننه کوو. الله پاک دې ستاسو نګهدار شي. الله پاک دې دغه کومکونه چې زموږ په لاس باندې تر دوی راورسول په خپل مبارک دربار کې قبول او منظور کړي، او الله پاک دې هغه مرادونه چې تاسو یې لرئ په خپل ژوند کې یا د خپلو مردهو لپاره هغې ته دې الله پاک تاسو ورسوي. ډېره زیاته مننه.